بیا هم یوه نوې ورځ، بیا هم یو بل فرصت د خپلو خوبونو د رښتیا کولو لپاره. په کومه شیبه کې چې تاسو د خپل خوب له کټه پاڅېږئ نو وښایئ چې د خپلو هیلو او خوبونو سره څومره مینه لرئ. د نن ورځې لپاره څه برنامه لرئ؟ غواړئ چې نن ورځې څنګه تېره کړئ؟ که زما څخه پوښتنه وکړئ وایم به چې تر ټولو مهمه پروژه چې باید نن او هره ورځ زه باید پرې کار وکړم هغه د شخصي رشد پروژه ده. خپل شخصیت د غني کولو لپاره باید هلې ځلې وکړو، په ټولو کړنو مو غور وکړو او د هغې د اصلاح لپاره هڅه وکړو. یو هوښیار سړی پوهېږي چې همدا نن ورځ په واک کې لري نو د همدې ورځې نه نهایت ګټه اخلي. په یاد ولره چې همدغه یو انسان دی، څوک پاچا او څوک ګدا، څوک جنګېږي او بریا لاسته راوړي، خو څوک تسلیمیږي او خپله ماته مني. هره ورځ یوه نوې نسخه آماده کړه، هره ورځ غوره اوسه د پرون لا غوره، هره ورځ وغواړه چې یو مثبت ګام پورته کړې تر څو خپلو هیلو او خوبونو ته ورسېږي. که په ځمکه ولوېدې، که په ځمکه ولوېدې پاڅه، ځکه په ځمکه لوېدل عیب نه دی، په ځمکه پاتې کېدل عیب دی. ذهن دې د ټولو هغو فکرونو د منګولو څخه وژغوره کوم چې ستا مخه نیسي. هیڅوک هم نشي کولی چې ستا مخه ونیسي. ته فقط نن په واک لري نو د همدې شیبې لپاره ژوند وکړه. نن هغه څه چې غواړې په هغه تمرکز وکړه. هیڅکله هم چې څه کړای شي د هغې نه مه په شک کېږي. نن یوه نوې ورځ ده، پیل وکړه او د بل هر وخت نه په قوت مخکې لاړ شه او خپلو هیلو او خوبونو ته ځان ورسوه.